بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پښتو زړه اداکاره درانی ژوند اوس څنګه تیریږي او په څه حال ده؟ که غواړئ تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره ضرور ګورئ او کوم ملګري چې موږ سره په چینل کې نوي دي هغې دې مهرباني کړي زموږ چینل یار کلیک دې ضرور سبسکرایب کړي، خوا کې دې د ګونګرو نښه هم واخلي. دوستانو که چا پخوانۍ ډرامې کتلې وي او لږ هم د پښتو د سیډیز ډرامو د دور نه خبرې نو رانی به خامخا پیژني. رانی د هغه وخت یو ښکلې او ټیلنټډ اداکاره وه او داسې ډرامې به یې جوړولې چې کور کې به ماشومانو هم کتلی شوي او هیڅ یره به نه وه چې ډرامې کې به بې حیا پاټ راشي لکه دا اوس چې کومه بې شرمي روانه ده. دوستانو د رانی نه پس د هغې دوه خویندې سنبل او کرن هم فلمي دنیا ته راغلل او د خپل هنر په زور یې ښه نوم پیدا کړ. خو څنګه کار چې رانی کړی و ډرامو کې هغسې د حیا عزت کار یې ونه کړو، ډېره بې حیایي یې وکړه. آیا تاسو اوس خبر یې چې رانی چېرته ده او ډرامې ولې نه جوړوي؟ که غواړئ خبر شئ ویډیو را سره ضرور تر اخره وګورئ. دوستانو د رانی حبل خان مینوالو هر مینوال یې غوښتل چې رانی سره واده و او هغه ټپه ده په لیلا هر سړی مین دی، بخت د هغه دی چې لیلا پرې شي مینه. همداسې کار رانی هم وکړو. د هغې چې کومه لږ خوښ و رانی ورته د واده وړاندیز وکړو او واده یې ورسره وکړو. خو د واده نه پس رانی د پښتو ډرامو فلمونو ته الله حافظ وویل او تل لپاره یې دغه دنیا پرېښوده. رانی د خپل خاوند سره ډېره خوشحاله ده او ډېر خوشحال ژوند تېروي او ښه په سکون ده. دوستانو هغې ته د واده نه پس بل هر ډرامې او فلمونو کې د کار کولو اپور وشو خو هغې ترېنه انکار او د تل لپاره یې دغه هر څه پرېښودل. ملګرو دغه و د رانی باره کې معلومات چې ډېرو دوستانو یې غوښتنه کړې وه. که غواړئ دغسې معلومات تاسو سره نور هم شریک کړو هغې دپاره زموږ چینل یار کلیک ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان.